بخښنه غواړم، ما مخکې په خپل فیسبوک پاڼه او ټویټر لیکلي دي هغه څه چې د انتخاباتو د کمیسیون د مشرې چې د دوی پلار یې نشي کولی، زموږ درنه خور ده، زه ترېنه بخښنه غواړم. یو څوک چې د خپل اخلاقي تور باندې د یو چا په شخصي حریم تعرض کوي، د دې حق او جرأت هم باید ولري چې د دې جرأت ورسره وي چې بخښنه وغواړي. سره دې چې زه مسؤول یم، د ملي شورا غړي مسؤول دي، هېڅوک قانوني پیګیري نشي کولی. خو اخلاقا هغه زما د سیمې یوه خور ده، د انتخاباتو په کمیسیون کې د مشرې په حیث وظیفه او دنده ترسره کوي. خو دا په دې معنا نه ده چې زه د خپل موقف نه تېر یم. یعنې یوازې د کمیسیون د مشرې نه بخښنه غواړې او په پرېکړه باندې ولاړ یاست؟ هغه څه چې د دوی په حق کې ما ویل چې د دوی په پلار یې منمه، هغه د پلار د لفظ بخښنه غواړم. بعض دوستان نه مې واورېدل چې انتخاباتو کمیسیون مشر ویلي چې بې بایومتریکه رایه شمارل کېږي، نه دې په پلار به شمارو. ته لاړ شه د خلکو پوښتنه وکړه، څه کیسه ده، د خلکو حق ته څنګه خورې؟